نو هر ځوان چې په هر ډګر کې مخکې ځي دا د همغه لپاره دعوت. نو ورته وویل چې ته د اسلام مفسر ته مهرباني وکړه په همدې کې مخکې لاړ شه. صحیح ده. ډېر ښه شعر وایي که نه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي انت شاعر الاسلام، وایي ته د اسلام شاعر یې. بالاخره یو افغانی استاذ راغی. افغانانو کې الله سره کوم استعداد اچولی. تاسو یقین په الله وکړئ چې زه دا تاسو لپاره نه وایم، نه د خپل ځان لپاره، چې دغه افغاني دا لیکچر ماته ډېر زیات جالب و. دعوت د دې په خاطر کوو چې د خلکو زړونه مطمئن شي. نن سبا خلک ګډ وډ دي چې الله د چا خبره ومنو. هر هغه شی چې تاسو یو څه ناسم معلومات پکې لرئ، ضرور نه ده چې تاسو هر اړخیز معلومات ولرئ. څه ناسم معلومات پکې لرئ، په همغه کې مخکې لاړ شئ، توکل وکړئ په الله باندې. هغه وایي کوم کتابونه چې ما 20 کاله مخکې لیکلي چې اوس یې راخلم که نه، ویل دومره ورته خاندم که نه، دومره ورته خاندم چې دا څه شی دی چې تا چاپ کړي دي. کېدای شي تاسو به زموږ په ویډیوګانو کې لیدلي، کله موږ تبر راخیستی او کله مو قلم راخیستی وي، کله مو کوزه راخیستې وي. تاسو کېدای شي تاسو سوال پیدا شي تاسو ولې داسې کوئ. که یو نن څوک تلویزیون ته څوک راغواړي یا د رادیو ته راغواړي که نه، نو عادي خلک راغواړي نه. یو څوک چې یو څه کار یې کړی، یو څوک یې پېژني، یو څه لاسته راوړنې ولري، یو څه مشهور وي. زموږ ستاسو اسلام کې دعوت مختلفې شعبې لري. هر طرف ته چې یو مسلمان بل مسلمان سمې لارې ته رابلي، بس دغه د دپاره دعوت. تاسو کې ماشاءالله څوک له سیاسي علومو څخه فارغ دي، څوک له اقتصاد نه، څوک له ژورنالیزم نه، څوک له انګلیسي نه. الحمدلله چې انسان په هر ډګر کې کار وکړي، دا د همغه لپاره د دعوت ډګر ده. په لنډ ډول باندې انشاءالله درته وایم. نبي علیه الصلاة والسلام که تاسو وګورئ که نه، هغه داسې ونه کړل چې دا ټول صحابه کرام دا په یو مسیر باندې روان کړي. ورته ووایي چې تاسې ټول راشئ او دعوت زده کوي، تبلیغ زده کوي، بس همدا کفایت کوي که نه. یا داسې ورته ونه ویل چې تاسې ټول راشئ او د قرآن کریم دا د الله کلام ده، له دې نه پورته لوی کلام څه شی کېدلی شي، تاسو راشئ او دغه قرآن کریم صحیح زده کوي، دا خلکو ته ورسوي. داسې یې ونه کړي. داسې نه دي کړي چې زما خبرې دا د الله جل جلاله له طرفه وحی شوي دي، تاسو زما خبرې زده کوي، دغه خلکو ته ورسوئ که نه. بلکې هر یو نفر ته یې کتلي دي چې دا په کوم ډګر کې وړتیا لري، بس همغه ته ویلي چې ته په همدې ډګر کې مخکې لاړ شه. همدا یې تا لپاره د دعوت ډګر ده. صحیح ده. نن سبا تخصصات او دا بخشونه خو ډېر زیات متفاوت شوي دي. نو هر ځوان چې په هر ډګر کې مخکې ځي، دا د همغه لپاره دعوت. نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي ولیده چې قرآن کریم سره ډېره زیاته علاقه ده، قرآن کریم ښه زده کولی شي. نو ورته وویل چې ته د اسلام مفسر یې، ته مهرباني وکړه په همدې کې مخکې لاړ شه. صحیح ده. تفسیر ښه زده کړه، همدې کې مخکې لاړ شه. حتی تر دې اندازې پورې یو نفر ویني چې هغه ماشاءالله په جنګونو کې مهارت لري، هغه ته وایي چې ته د الله توره یې، مخکې لاړ شه په جنګونو کې، د دې کې د مسلمانانو د اسلام خدمت وکړه. یو نفر دا خو لا پرېږده، دا خو غټ غټ بخښونه دي. نو یو نفر ویني چې موږ تاسو ته کېدای شي دا ډېر عادي خبره ښکاره شي که نه، یو نفر ویني چې شعر وایي، ډېر ښه شعر وایي که نه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي انت شاعر الاسلام، وایي ته د اسلام شاعر یې. کوشش وکړه چې په همدې شعر کې مخکې لاړ شي. شعر موږ تاسو ته یو عادي خبره ښکاره کېږي، خو نبي علیه السلام دغه انسان ته دغه فرصت ورکوي چې دغه ستا مسیر شو، همدغه ستا ډګر شو، په همدې کې مخکې لاړ شه او خدمت وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام به احترام کوو. دا ټول په څه باندې دلیل ده؟ دا په دې دلیل ده که یو نفر اقتصاد کې مخکې لاړ شي او خدمت وکړي مسلمانانو ته، بس دا د همغه لپاره د دعوت ډګر ده. که څوک ژبې زده او د ژبو په ډګر کې مسلمانانو ته خدمت وکړي، صحیح ده، انګلیسي ور زده کړي، کمپیوټر ور زده کړي، دا د همدغه لپاره د دعوت لاره شوه او ډګر شو. زه په پوهنتون کې یو موضوع انتخاب شوې وه، د ځوانانو مسؤلیتونه. جالبه وه که نه، د ځوانانو مسؤلیتونه. په دې کې عجم او عرب، انګریزان، له هر طرف نه خلک راتلل او په دې کې لیکچر او هغې ورکاوه، محاضره یې ورکوله، درس یې ورکاوه. خو جالبه دا وه چې د دې یو عالم، د دې یو پوی استاز دا لیکچر ماته جالب نه و، ځکه چا یو اړخ رانیو چې د ځوانانو مسؤلیت څه شی ده. چا ویلې چې ایمانی مسؤلیت لري چې دوی باید خپل ځانونه برابر کړي ایمانی لحاظه. چا ویلې د ځوانانو مسؤلیت دا ده چې دوی اخلاق باید صحیح وي. چا ویلې د ځوانانو مسؤلیت دا ده چې دوی باید دعوت وکړي. چا ویلې چې د مسلمانانو مسؤلیت دا ده چې دوی باید عصري علوم زده کړي. دا هر یو جالبه ده که نه، هر یو یعنی یو طرف یو اړخ رانیولی. بالاخره یو افغانی استاذ راغی. افغانانو کې الله سره کوم استعداد اچولی،
تاسو یقین په الله وکړئ چې زه دا تاسو لپاره نه وایم، نه د خپل ځان لپاره، چې دغه افغاني دا لیکچر ماته ډېر زیات جالب. هغه څه وویلې؟ هغه وویلې وایي ای افغانه، نه هلته خو افغانان نه دي، ټولې دنیا خلک دي، 18 ملکونو ځوانان دي. وایي ای ځوانه، ای مسلمانه، ستا مسؤلیت دا ده چې په هر ډګر کې، په همغه ډګر کې بس کار وکړه، خدمت وکړه. که په هر ډګر کې که ته ډاکټر یې، بس تا لپاره همغه مسؤلیت. ډاکټري دې په سمه توګه باندې مخکې بوځه، رښتیا یې حق ادا کړه. که ته چېرته ژورنالیزم دې ویلی، ته په همدې بخش کې مخکې لاړ شه، بس دغه ستا مسؤلیت. که تا اصول الدین ویلی، شریعت دې ویلي، په همدې کې صحیح مخکې لاړ شه، بس تا هم دغه مسؤلیت. که چېرته د کمپیوټر ویلی، ستا مسؤلیت دغه ده چې کمپیوټر کې خدمت وکړه، بس دا ذهن دې راغونډ کړه. دې پسې مه ګرځېږه چې زه څه وکړم او څه ونه کړم. همدغه ستا مسؤلیت شو، همدې لپاره ته الله انتخاب کړی وي او همدغه شی درنه جوړ شو. بالاخره په همدې کې لاړ شه، ته تر ټولو بهترین انسان او دغه ستا مسؤلیت شو. په همدغه کې تا ته الله اجر درکوي، په همدغه کې ته خدمت کوې. ځکه وجه دا ده چې مسلمانان ګورئ په یو ډګر کې موږ تاسو شاته پاتې نه یو، خصوصا افغانان. تاسو لږ فکر وکړئ افغانستان کې، که نه آیا موږ تاسو په یو ډګر کې شاته پاتې یو؟ نه، په هر ډګر کې موږ شاته پاتې یو. نو هر ډګر کې چې یو ځوان خدمت کوي، دا دعوت کوي. نو دا تاسو چې دلته راغلي، موږ تاسو ته دا پیغام نه درکول غواړو چې تاسو خامخا لکه څنګه چې موږ خلکو ته قرآن شریف، احادیث او دینی خبرې کوو، ضرور نه ده چې تاسو دا خبرې وکړئ. ضرور دا ده چې تاسو په دې خپل بخش کې د خیره ښه وړتیا پیدا کړئ او په همدې بخش کې د وطن خدمت وکړئ. دا ستاسو لپاره هم اجر ده، تاسو بهترین انسانان یې او همدغه ستاسو لپاره دعوت. صحیح ده؟ ضرور نه ده چې موږ تاسو ټول په یو پلیټ فارم کې په یو لاره باندې روان شو او خلکو ته همدغه د الله او د انسان باید د خپل وس مطابق د الله او د رسول خبرې چې ورته معلوم وي او په یقیني وي باید ورسوي. خو خپل بخش، خپل تخصص، دا باید په هیڅ وجه باندې موږ تاسو هیر نه کړو. تاسو په دې خبره انشاءالله له ابتدا نه سر خلاص شو، که نه چې دا زه څه ویل غواړم. یعنی یو ځوان چې اقتصادي ویلی، دا باید ونه وایي چې زما کار خدای خبر چې په دې ما ته اجر راکوي که به نه راکوي، زه یې وکړم که یې ونه کړم. تاسو یقین وکړئ چې نن سبا تحقیق شوی د زیات نه زیات علم چې په دنیا کې لري، هغه څوک لري؟ ژورنالستان دي. ژورنالستان په دنیا کې هغه انسانان دي چې تر ټولو زیات معلومات ورسره دي. ولې دوی شپه ورځ ویني، ګوري، مطالعه کوي، اوري، تحقیق کوي او کوشش کوي چې حقیقت ته ځان ورسوي. هر اړخیز معلومات دي، هر څه په اړه باندې ژورنالستانو سره علم شته ده. که دغه ژورنالست را ولاړ شي او یو صحیح فکر باندې خدمت وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې دا عادي کار ده، وړوکی کار ده؟ یو ژورنالست په تلویزیون کې، زه کوربه وم رمضان کې، نو زما مېلمه ما ورته وویلې مال تاسو ځورېږئ نه له دې نه چې تاسو ته یو مقصد یو څه شی راځي او وایئ، ولې نه ځورېږو؟ موږ هم انسانان یو، ښه پوهېږو چې دا خبره غلطه ده، دا خبره ناسمه ده، دا باید زه ونه کړم، خو بیا هم وایي زه کوم، ولې چې مجبور یم. که یو ژورنالست په واقعا ډول باندې دی پوه شي چې زه باید مسلمان ته کوم خبر ورسوم، دا زه چې څه وایم دا خبر نقلوم، دا د خلکو په خیر ده او که نه د خلکو په شر ده، دا د خلکو ذهنونه جوړوي که نورې هم د شکست په طرف باندې روانوي، نورې هم غمجن کوي. ولې د میډیا کې په دې تلویزیونونو کې څومره عجیبه عجیبه خبرې راځي چې د تل لپاره تا ځوروي، تا خفه کوي، تا غمجن کوي، کوشش کوي چې هغه منفي نقطې راواخلي چې په هغه باندې ته احساس وکړي چې مسلمانان هیڅ هم نه دي. همداسې ده که نه؟ خو که یو ژورنالست هغه صحیح فکر ولري او دا ووایي چې دا زما مسؤلیت ده او په ډېره ښه طریقه باندې خلکو ته خبرې ورسوي، ښه خبرونه پخش کړي، ښې او کومې خبرې چې غلطې دي، پروپیګنډي دي، په هغه کې دقت وکړي، ووایي چې نه دا خبر صحیح نه ده، دا باید مسلمانان په دې باندې باور ونه کړي. نو د مسلمانانو ذهنونه به څومره جوړ شي، څومره به مطمئن شي، څومره به الله اجر ورته ورکړي. یو ډاکټر په دې ټولنه کې داسې ډاکټران شته که نه چې مهرباني وکړي. وعلیکم السلام. مونږ ته به کیدای شي څوک دومره دعا نه کوي لکه یو عادي ډاکټر د ګوره هغه ته به چې څومره خلک دعاګانې کوي. دا زه سره په یقین سره ویلی شم که نه. زه یو ډاکټر پېژنم په ډېر اخلاص سره د خلکو خدمت کوي، په همدې کابل کې ده. څومره دعاګانې چې خلک هغه ته کوي، ما ته یې نه کوي. مونږ ته خو به خلک کمنټ کې لیکي خدای خبر چې څه رقم حالت کې به یې هغه که نه دعا به یې له زړه نه به کوي، نه به یې کوي، څه رقم خبره ده. خو ګورئ هغه ته له زړه نه خلک چې دعاګانې کوي، دا ډاکټر ده. ګوره یو انسان نه صرف د شرعیاتو او د دعوت دینی دعوت بخش کې مخکې تللی شي، بلکې هر بخش چې راونیسي او د حق ادا کړي، واقعا چې
د به یو ډېر زیات لوی کار کړی. نو دغه اولنۍ مهمه موضوع ان شاء الله په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. تاسو ان شاء الله په دې باندې سر خلاص شو. دا ډېره مهمه موضوع. هر بخش کې چې تاسو یې ان شاء الله په همدغه بخش کې صحیح وړتیا پیدا کړئ او صحیح کار وکړئ. ځکه د دې ټولو خبرو د دې اولنۍ خبرې لنډیز دا و چې زموږ امت په هر بخش کې موږ تاسو ته ضرورت لري. که اقتصاد کې څوک کار وکړي، ریاض ورو اقتصاد نه فارغ ده، د کله ناکله دینی موضوعات وړاندې کوي. زه ورته وایم چې په دې موضوع کې ته مخکې لاړ شه. ته افغاني ټولنه اقتصادي لحاظ راوچته کړه. ځوانانو ته یو فکر ورکړه چې ځوان څنګه خپل مشکلات رفع کولی شي. دا یقینا چې ستا لپاره تر ټولو مهم کار ده، تر ټولو اولویت لري تعالی. ځکه په دې پوهېږي او څومره چې تحقیق کوې، څومره چې مخکې پکې ځې، همدومره ستا وړتیاوې زیاتېږي، همدومره تا خلکو ته خیر رسېږي، د ځوانانو یقین پیدا کېږي، امید پیدا کېږي. ځوانانو ته هیله ورکړه، حوصله ورکړه، ځوانانو ته عملاً وښیه. ځوانه له دغه ځای شروع کړه، دغسې مخکې لاړ شه. په دې ځای کې پیسې دي، په دې ځای کې کاروبار ده، دغه وکړه او دا مه ناهیلې کېږي. دا خبرې که موږ کوو چې ښه نه ورسره ښکارو، خو یو نفر چې اقتصاد ویلی او خلکو ته فکر ورکړي. ځوانان دي ګورئ، داسې ځوانان دي یقین په الله وکړي وګرځېږي په دې ټولنه کې، که نه اصلا نه پوهېږي چې د کوم ځای شروع کړم، څنګه پیسې وګټم او څنګه مخکې لاړ شم. او زمونږ دودونه خو هم درته معلوم دي که نه، چې ځوانان سرقم ته ورځ تر بلې په شا باندې روان دي. فقط په همدې انتظار ده چې ودرېږه، له کوم ځای نه کومک راشي او زه یوه ورځ پې تېره کړمه خلاص. نو تاسو که په هر بخش کې د خیره په همغه بخش کې خدمت وکړئ، دا ستاسې لپاره تر ټولو مهم کار ده او دغه ستاسې مسؤلیت. دویمه خبر دا ده چې دعوتګر کېدلی څوک شي. څوک دعوتګر کېدلی شي؟ هغه څوک دعوتګر کېدلی شي چې هغه صبر ولري، حوصله ولري او د خلکو په خبرو قصه کې ونه بوسي. یو نفر زه پیژنم، ډېر تکړه سړی ده، ماشاءالله ډېر تکړه سړی ده. هغه په کور کې ناسته او اصلا نه غواړي چې دا خپل علم خلکو ته ورسوي. بالاخره ما ورسره خبرې کړې، ولې داسې خبره ده؟ وایي وجه دا ده چې زه د خلکو خبرې نشم برداشت کولی. که تا سره دا فکر وي چې یاره زه د خلکو خبرې نشم برداشت کولی، نو بیا واقعا چې ته هېڅ هم نشې کولی، بس بیا په آرام سره کښېنه. خو هر هغه څوک چې د خلکو هرې خبرې ته ته یې غاړه کېږدي او ووایي چې بس ته څه شی وایه، زما هدف معلوم ده، زما مسیر معلوم ده، دغه انسان دعوتګر کېدلی شي. که چېرته ما ویلي وای چې یاره په دې کمنټونو کې څه حال، ما ته خلک وایي که نه، وایي ته یقین په الله وکړه دې کمنټونو کې خلک تا ته یو کنځاوې کوي، یو بد رد وایي چې اصلا مونږ یې نشو لوستلی. څنګه تاسې تحمل کوئ؟ مونږ خو د خلکو لپاره خپل ځانونه نشو بدلولی که چې خلک څه وایي، یا د خلکو نه وویرېږو یا خلکو ته منتظر پاتې شو. تو درېږه پلانکی صاحب راځي سي، تو درېږه پلانکی صاحب څه وایي، که دې ته مونږ کینو هر څه به پاتې وي. یو وخت کې به هېڅ هم مونږ نه جوړ نشي. مهمه دا ده چې مونږ او تاسو باید یو څه وخت لپاره د هر څه برداشت کړو. الحمدلله هغومره کنځاوې چې مخکې راتلی اوس نه راځي. تر ډېرې اندازې پورې خلک پوه شوي دي چې دا خلک مونږ ته خیر، زمونږ خیر غواړي او خبرې سمې خبرې دي. نوی څوک راځي په اول کې زمونږ طبیعت ته چې یو چاته په منفي نظر باندې ګوري، دا به څوک وي، دا به څوک وي، دا به څوک ته حمایه کوي، دا به د دې تر شا به څوک وي، څه هدف به لري. خو چې کرا هغه له موږ سره پاتې کېږي، زموږ خپرونې اوري، نو د هغه ذهن کرا جوړېږي. الحمدلله زه یقین لرم چې ډېر خلک به اوس پښېمانه وي په خپلو کنځاو باندې. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي هغه چې بد اثرات دي، بدې خبرې دي، بدې کړنې دي، هغه ختمیږي، له منځه ځي. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، هغه چې خلکو ته ګټه رسیږي هغه به خامخا پاتې کېږي. دا زموږ لپاره یو لاسته راوړنه ده الحمدلله چې د هر څه په ځان باندې منلي. تهدیدونه دي راځي، بدې خبرې راځي، کنځاوې راځي، هر څه چې راځي موږ په ځان باندې منلي، ځکه موږ یو وارې ملا تړلې چې دعوت به کوو. نو که یو ځوان واقعا ملا وتړي چې زه به دعوت کوم او ځان به رسوم، هغه ځان رسولی شي. په دې ټولنه کې څوک داسې نشته چې تا راونیسي چې نه مخکې لاړ نه شي او زه تا نه پرېږدم، صحیح ده، هغه ځان رسولی شي. نو دعوتګر کېدلی هغه څوک شي چې صبر ولري، تحمل ولري او مهارتونه ولري او د خلکو د خبرو په قصه کې ونه اوسي. دا ډېره مهمه خبره ده. راځو دې ته چې موږ تاسو دعوت د څه لپاره کوو؟ ولې دعوت کوو؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده که نه. دعوت د دې په خاطر کوو چې سره یو شو. دعوت د دې په خاطر کوو چې اختلافات له منځه ویسو. دعوت د دې په خاطر کوو چې مینه او محبت هم له یو بل سره پیدا شي. دعوت د دې په خاطر کوو چې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. صحیح شو که نه؟ څومره ناوړه دودونه دي چې موږ تاسو په خپله ځورېږو که نه ځورېږو؟ ځورېږو که نه؟ وینه یې په خپله باندې ځورېږو، خو څه کولی نه شو.
دغه خبرې دي چې ان شاء الله 15 کاله 10 کاله وروسته یو څه نتیجه راوړي. د دې په خاطر موږ دعوت کوو. دعوت د دې په خاطر کوو چې په یو بل باندې اعتماد جوړ شي. دعوت د دې په خاطر کوو چې ضرورت ته کنه خو وینو چې ولور څومره یو ناوړه دود، خو وینو چې د ښځې په بدل کې ورکول څومره یو ناوړه دود ده، خو وینو چې ښځې په بدي کې ورکول څومره یو ناوړه دود ده، خو وینو چې په ښځو باندې ظلم او زیاتی څومره یو ناوړه عادت ده زموږ، خو څه نشو کولی. نو دعوت د دې په خاطر کوو چې ان شاء الله زموږ ستاسو دا دعوت یو وخت خامخا رنګ راوړي، یو وخت خامخا بدلون راځي. کوم مشرانو کې بدلون رانوړي، خو ځوانانو کې ان شاء الله بدلون راځي. صحیح ده کنه؟ د مشرانو بدلول دا ډیر مشکل کار ده. خیر د هغوی ته به زموږ یا خبره ورسیږي یا به ونه رسیږي، خو دغه تنکي ځوانان ان شاء الله چې په آینده کې راځي دوی ته خامخا دا پیغام رسیږي، مطمئن کیږي. دعوت د دې په خاطر کوو چې خلکو ته د اسلام حقیقي څیره را څرګنده کړو. د دې په خاطر دعوت کوو. دعوت د دې په خاطر کوو چې د خلکو زړونه مطمئن شي. نن سبا خلک ګډ وډ دي چې الله د چا خبره ومنو، چا پسې لاړ شو. څوک اختلافاتو ته لمن وي، څوک یو بل باندې اعتراضونه کوي، څوک یو بل باندې نیوکې کوي، څوک یو بل ته کنځاوې کوي، څوک څه وایي، څوک ګډ وډ ده. په مسجد ته خلک نه ځي امام ته، فقط هغه خطبې ته او مونځ ته ځان ورسوي خلاص، څوک نه ورته کینی. نو په دې سره دا دین ورځ تر بلې متاسفانه زموږ په ژوند کې څنګه کیږي، له منځه ځي او کمزوری کیږي. نو دعوت د دې په خاطر کوو چې بیا دا دین زموږ ستاسو په زړونو کې ځای ونیسي. دعوت د دې په خاطر کوو چې ځوانان له لاسه ورنکړو، ځوانان شخصیتونه له لاسه ورنکړي. تاسو یقین وکړئ، تاسو خو کیدای شي نه به خبر، خو چې کله ان شاء الله د دعوت په لاره کې روان شئ څه عجیبه قصې او کهانیانې به واورئ. تاسو کله د خپل نمبر ورکړئ که نه چې دغه زما د نمبر ده، ما سره اړیکه ونیسئ، په خپل بخش کې له ما سره مشورې وکړئ. حق حیران به شئ چې په دې ټولنه کې څه روان دي. بالکل به حق حیران شئ. ځوانان سره کم احساس لري، تاسو نه خبر، دا موږ ته معلومات شته ده. موږ د ورځې الحمدلله 40 پوښتنې جوابو په قمر کال سنټر کې. والله چې تاسو د ځوانانو حالت ووینئ چې ځوانان بالکل تباه او برباد دي، غرق دي، خو حال نشي ویلی. پلار ته چې ووایي نو څه رقم به ووایي، ملګري ته به څنګه ووایي، څرنګه به له ګناهونو ځان خلاص کړي، څنګه به له موبایل د فساد نه ځان وباسي، څنګه پټ ګناهونه پرېږدي، څه رقم وسوسې پرېږدي، څه رقم ده ځوان له څه شي نه ځورېږي. تاسې خبر یې یو مشکل نه ده، په سلهاو مشکلات چې دا ځوانان ترې نه ځورېږي، اصلا دوی سره د حل لاره نشته. ته که راولګېږي یو انسان ته نجات ورکړي، یقینا دا داسې ده لکه ټول انسانیت ته چې نجات ورکړی. قرآن شریف کې الله جل جلاله د ډاکټري ته یوه اشاره کړې ده، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. یو انسان ته دې نجات ورکړه، ژوند دې ورکړه، دا داسې ده لکه انسانیت ته چې نجات ورکړی. صحیح ده. نو دعوت د دغه په خاطر باندې کوو چې د اختلافاتو ته لمن ونه وهل شي. هغه څوک چې اختلافاتو ته لمن وهي هغه ختم شي. کله د خلکو ذهنونه جوړ شي، کله خلک په سمه لاره باندې روان شي او دین بیرته راشي، افغانان با شخصیت خلک جوړ شي او له دوی سره کله ان شاء الله ټولنه بدلون عمومي. که موږ تاسو کله کینو که نه او زړه وخورو چې یاره دا مشران ولې دا غلط کارونه کوي که نه، که موږ تاسو کله کینو چې یاره دا ښځې ولې راوځي او غلط کارونه کوي، په دې باندې خو د حل لاره، دا خو د حل لاره نه ده، په دې باندې خو هېڅ شی نه، فقط زړه به خورو او بس. خو که کار وکړو ان شاء الله خامخا دا نتیجه راوړي، خامخا نتیجه. وخت کې موږ څوک وینو چې الحمدلله بدله شوی ده، دغه انسان ته نجات ورکړي، صحیح فکر ورکړي، صحیح لاره باندې، یقینا چې دا دومره خوشحالي لري چې د هغه اندازه نشته. یو ځوان تا ته راځي که نه، تا ته وایي چې زه بېکاره یم، زه څه وکړم، ته ورته وایې چې زه به یو څه وخت لپاره فکر وکړم، بالاخره معلومات به درکړم. فکر وکړي، دې انسان ته یو سمه لاره وکړي، ته یقین وکړه چې دا انسان به دومره خوشحاله یې، بل هغه خو پرېږده، ته به دومره خوشحاله یې چې د هغه اندازه نشته. نو موږ تاسو دغه رقم یو که نه، د یو بل نه یو او یو بل کې یو. نو که چېرته موږ تاسو د یو بل په خیر باندې تمام شو، دا ډېره یو لویه لاسته راوړنه ده. سبحان الله، ډېره زیاته لویه لاسته راوړنه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیر الناس انفعهم للناس، بهترین انسان هغه ده چې نورو خلکو ته یې ګټه ورسیږي. دغه په خپل ژوند کې عملي کوي، تجربه یې کوي که نه، یو چاته خیر ورسوي، یو چاته ګټه ورسوي، بیا وګورئ چې څومره خیر ده په دې کې. راځم یو بلې مهمه موضوع ته، وخت ډېر تاسو باندې نه هغه کوم تېروم. دعوت څرنګه او له کوم ځای نه شروع کړو؟ دعوت له دې ځای نه شروع کړئ تاسو چې په هر بخش کې انشاءالله یو څه ناڅه معلومات لرئ،
لمدغه ځینې شروع کړي. اول له خپل ځان نه شروع کړي. هر انسان خپل ځان ته اول ډیر ضرورت لري چې باید دعوت وکړي. که تاسو په داسې یو حالت کې قرار لرئ که نه چې اصلا په څه نه پوهیږئ یا په خپله باندې الله مکړه پاتې راغلي یئ، نو بیا کوشش مه کوئ چې دعوت شروع کړئ. اول په خپله باندې کوشش وکړئ چې زه دا څه شی چې وایم دا مې په خپله عملي کړي دي که نه. زموږ ډېرې ویډیوګانې دي که تاسو زموږ ډرافټ وګورئ په هغه کې په سایټونو کې ډېرې ویډیوګانې دي چې ریکارډ شوي پرتې دي، اوسه پورې موږ نه دي خپرې کړي. ولې؟ ځکه چې هغه موږ په خپله باندې نه دي عملي کړي. څه فایده چې موږ یو شي کې په خپله ښکیلي یو، نور خلک ورته راولو. صحیح ده. هغه عربي کې یو شعر دی، وایي تصف الداء لذي السقام وضدنا کیما یصح به وانت سقیم. نور خلکو ته ښې لارې ښې دواګانې وړاندې کړې، ته په خپله باندې مریض یې. صحیح ده. ځوانان دي دعوت کوي، ښه کارونه کوي، موږ ته پیغام کوي چې زه خو داسې یو لوی غم کې ګیر یم. د الله بنده اول خو به ځان لږ برابر کړی وو که نه، ما ته به د شرم ځای نه وي چې زه په خپله باندې راګیر یم په ګناهونو کې او خلکو ته وایم چې تاسې ګناهونه مه کوئ. زه په خپله باندې مونځ نه کوم، خلکو ته وایم چې ګورئ مونځ ډېر ضروري ده، مونځ کوئ، مونځ ډېر ثواب. د شرم ځای نه ده. دا فایده لري؟ تاسې ووایئ فایده لري؟ یا به زه څه شي باندې نه پوهېږم او خلکو ته لګیا یم، خلکو ته رهنمایي کوم، دا ګټور نه دي. هر هغه شی چې تاسو یو څه ناسه معلومات پکې لرئ، ضرور نه ده چې تاسو هر اړخیز معلومات ولرئ. څه ناسه معلومات پکې لرئ، په همغه کې مخکې لاړ شئ، توکل وکړئ په الله باندې. موږ ګوره اولې ورځې نه تاسو چې زموږ هغه اولنۍ ویډیوګانې وګورئ که نه، ورته خاندئ به. یو عالم ده تقریبا له 100 زیات کتابونه لیکلي په عربي نړۍ کې. دا لیکچرونه دي، یوټیوب چینل او تلویزیونونه په ټوله دنیا کې مشهور ده. هغه وایي کوم کتابونه چې ما 10 کاله مخکې لیکلي چې اوس یې راخلم که نه، ویل دومره ورته خاندم که نه، دومره ورته خاندم چې دا څه شی دی چې تا چاپ کړي دي که نه. وایي کله ناکله دا تصمیم نیسم چې ووایم دا نور مه چاپوئ، زما لپاره د شرم ځای ده. او چې هغه پخوانۍ ویډیوګانې راواخلم یا کوم فعالیت ما کړی، کومه لیکنه، وایي ورته خاندم چې دا ته په سره کم حالت کې وي. اوس ګوره چې ذهن څومره رشد کړی دی که نه. نو بیا دی وایي چې لا تکن مثالیا، ته له ځان داسې مه ګوره چې زه باید له اولې ورځې نه پرفیکټ، هر لحاظه باید زه برابر، علم باید زه ولرم، ښې خبرې باید زه وکړی شم، ښه لیکوال باید زه واوسېږم، بالکل ویډیو باید زما 100% اماده واوسېږي، برابر واوسېږي. دې قصه کې اول مه اوسېږه. مقصد چې ته پوهېږې چې یو څه باندې زه پوهېږم، بس شروع وکړه، بسم الله وکړه. دا انسان څه عجیبه مخلوق الله پیدا کړی. څومره چې په یو لاره باندې قدم ږدي که نه، همدومره الله جل جلاله ورته عجایب و غرایب خلاصوي. څومره چې ته په لاره روانېږي، همدومره ستا قدمونه خلاصېږي. یو وخت رسېږي ته حیرانېږي چې یا سبحان الله دومره زیات معلومات. پاکستان کې یو عالم ده، هغه په یو وړوکي مسجد کې امام ده. یو چا ورته ویلي دي چې تا دا خبرې داسې ما ته خوند راکړي که نه. وایي صحیح شو، بس جزاک الله. نو یو ورځ بیا ورته راغلی چې ولده تا خبرې ډېرې خسته شوي خو به نه یې انشاءالله، تا دا خبرې ما ته ډېرې جالبې دي. وایي چې بس صحیح ده، خیر اوسې، جزا تا ته به جالب وي خو نور خلک ته به جالب نه وي. صحیح ده، بس تا باندې ښې لګېږي، مشکل نشته، خیر اوسې، جزاک الله. بل ورځ ورته راغلی چې یاره که دې خوښ وي زه به تا دا خبرې ثبت کړم موبایل کې، یو بل چا ته به یې هم ولېږم ملګرو ته، کېدای شي د هغوی هم خوښې شي، یو ګټه به ورسېږي. بس صحیح ده، خوښه دی، ثبتې نه ثبتې، بس هغه ثبت کړي دي، بل چا ته یې لګوي. هغوی ورته ویلي ماشاءالله دا څومره ښې خبرې دي، دا څوک کوي که نه، دا داسې یو زمونږ د جومات ملا ده. وایي ښه صحیح ده. بیا کره دا خبرې دی لږې خلک ترنه څه کوي، تقاضا کوي چې ته موږ ته د نور معلومات هم راولېږه، نور بیانونه هم راولېږه. بالاخره لیږي یو وخت کې د خلکو ورته ویلي دا ملا شکل موږ ته راښکاره کړه چې دا څنګه ملا ده که نه، څه رقم ښکاره کېږي. نو دی ورته راغلی چې مولوي صاحب که خفه کېږي نه، زه به تا یو وړوکی غوندې ویډیو کوم، دا ټول خلک تا ویډیو غواړي. دا چاته چې زه په ګروپونو کې یا په ټلیګرام کې دې ځایونو کې هغه لیږم، دا غواړي چې ستا دا هغه وګوري، ویډیو ګوري. هغه ویلي دا بده خبره ده، شرم ده، ما خبرو ته وګوره، ته خلکو ته لیږې که نه، ما ته حیا راځي. هغه ویلي زه خیر ده، بس تقاضا یې کړې ده، غوښتنه یې کړې. وایي زه صحیح ده، یو وړوکی غوندې کلیپ یې هغه کړی چې دغه هغه مولوي ده. بالاخره دا ویډیو کلیپ دې حد ته رسېدلی چې اوس صرف 4 میلیونه سبسکرایبر په فیسبوک کې لري، وی په یوټیوب کې لري. تاسو خپل فکر وکړئ، په افغانستان کې چې 1 لک سبسکرایبر اخلي که نه، نو بیخ دې سړی وباسي. 10 کاله به کار کوي چې تا 1 لک سبسکرایبر پیدا شي. 3-4 میلیونه سبسکرایبر ټولې دنیا ته د هغه غږ ما سره وایي اصلا دومره معلومات نه،
خو چې خبرې به مې کولې خلکو به پې تنقید کاوه، چا به ویلې ښې دي، چا به ویلې غلطې دي، چا به ویلې داسې ووایه، چا به ویلې هغسې ووایه، چا ویلې دلته دا موضوع ده، په فرانس کې دا موضوع ده، په کاناډا کې دا خبرې، د دې مشکل سره موږ مواجه یو. په بالاخره د ده دا ذهن دومره رشد وکړه چې ټولې دنیا ته اوس الحمدلله د ده پیغام رسېږي. د دغه وړوکي جومات ټوله دنیا کې خلک پیژني، یو بهترین انسان، هر اړخیز معلومات، سبحان الله. نو چا سره دومره معلومات شته په ابتدا کې، چا سره هم نشته، موږ هم نه پوهېدلو. خو چې کار هم وکړه، قدم هم واخیسته، د خلکو له ستونزو نه هم خبر شو، او عین وخت کې الحمدلله دعوت هم پر مخ باندې روان ده. نو ځوان باید دا فکر ونه کړي چې زه باید په اول قدم کې له هر څه هر لحاظه باید زه پوره واوسېږم. نه، یو موبایل نه ته شروع وکړه، مهرباني وکړه، دعوت شروع کړه، نو مخکې لاړ شه. انشاءالله دغه موبایل به کرا په کامره باندې بدلېږي، مایک به هم پیدا کېږي، تا لپاره به ګرین هم پیدا کېږي، ټول وسایل به انشاءالله ته برابرې. د انسان چې په اوله کې شروع کوي که نه، دی زړه نازړي چې دا کار کې به مخکې زه لاړ شم که به لاړ نشم. د دې وجې نه بهترینه آیډیا دا ده چې مقصد ابتدایي شروع وکړه، چې ته بیرته فیډبیک وینې که نه، بیرته نتیجه وینې، نو دا تا ته یو هیله او امید درکوي، یو زړه درکوي. بالاخره ته کوشش کوي چې زه باید نور هم ښه ووایم، نور هم تحقیق وکړم، نور هم دا کیفیت یې ښه کړم. کرا په کوالټي باندې کار کوي، کرا په خپل ځان باندې کار کوي، کرا په وسایلو باندې کار کوي، بالاخره کرا رشد کوي او پر مخ باندې روانېږي. صحیح ده. او دا چې ته له اول نه هم کامرې واخله او هم هر رقم ځان اماده کړه، او هلته متاسفانه ته خپله هم کمزوری، منځونه درنه قضا کېږي، پوهه دې سمه نه ده، ګناهونه کوي، نو انسان ظاهره خبره ده چې یو وخت کې له شکست سره مخامخ کېږي. له ډېرو خلکو نه چې دعوت پاتې ده، دغه وجې نه پاتې ده چې اصلا دی یو هدف نه لري. صحیح ده. دعوتګر کېدلی هغه څوک شي چې دی یو هدف ولري چې زه باید په هفته کې دومره کار وکړم، په میاشت کې باید دومره کار وکړم، بیا ترې نه پاتې کېږي. ځینې خلک د یو نفر د ما ورته ویلي وو، د ورځې فقط 1 ساعت مطالعې ته ورکړه. صحیح ده. 1 ساعت مطالعې ته ورکړه، ته دعوتګر کېدلی شي. وایي صحیح ده. نو دی یوه میاشت وروسته مې ترې نه پوښتنه وکړه، ما څنګه چل ده؟ ولا وایي وخت نشته، خو یوه ورځ چې مطالعې ته کېناستم، بس چې دا خوند یې راکړه ورته کېناستم، 8-9 ساعته یې مطالعه کړې. بالاخره یو دم وایي د شپې داسې ګډوډ غوندې شو، ټوله شپه خوب رانغی چې د هر څه کرا په دې کور کې تاوېدم راتاوېدم که نه، انسان ده که نه. 8-9 ساعته د ورځې ته مطالعه وکړه، خو دا د شپې ټوله دغه په ذهن کې تاویږي راتاویږي. نو بالاخره سړی ګډوډ شوی و، بیا 2-3 ورځې بیخي حالت یې خراب. نو انسان چې عادت نه یو دم د یو کار ته شروع کړه او دومره په جدیت باندې خبر خرابېږي. لږ خو په دائم باندې انشاءالله چې تاسو کار کوئ، په دې سره به ستاسو هم دعوت پر مخ باندې ځي، هم به بل کار نه غورځېږي. تاسو کې حتما ځینې استادان دي، ځینې کارمندان دي، نو تاسو به له هغه کار نه هم نه غورځېږئ، او عین وخت کې به تاسو د کار تر څنګ یو بل کار هم روان کړی وي. ډېر خلک په دې اړه باندې فکر کوي که زه دعوت شروع کړم، دعوت په پیسو کېږي، پیسې غواړي که نه غواړي، او که زه دعوت شروع کړم پیسې به راشي که به رانه شي. دا ډېره مهمه خبره ده که نه. اولنۍ خبره خو دا ده چې موږ تاسو دعوت د پیسو لپاره نه کوو، بلکې د دې لپاره یې کوو چې خیر هم خلکو ته ورسیږي، د دې لپاره یې کوو چې هم ځان ته ګټور شو اول، او هم ټولنې ته ګټور شو. دویمه خبر دا ده چې په دعوت کې پیسې نشته، که بیا وي هم نو ډېر وروسته او ډېر لږې. په دعوت کې پیسې کوي هم ډېر وروسته دا پیسې پیدا کېږي او ډېر لږ پیدا کېږي. د دې وجې نه یو انسان اول باید د یو چیرته مصروف واوسي. تر ټولو ښه خبره ده که چیرته تاسو یو بل ځای کې مصروف واوسئ او یو څه انکم ولرئ، پیسې ولرئ، تاسو په ډېره ښه او بهترینه طریقه باندې دعوت کولی شئ. انسان یو ځوان باید فقط دې ته کښېنه چې دعوت نه ماته پیسې راشي او زه بیا خپل ژوند ورباندې جوړ کړم. نه، له اول نه باید یو ځوان په خپلو پښو باندې ولاړ وي ښه، نو په هغه وخت کې ته کولی شي چې په ډېر یو ښه طریقه باندې دعوت پر مخ باندې بوځي. په دعوت کې پیسې په هغه وخت کې راتللی شي. پیسې ګورئ هدف نه ده خو وسیله ده. صحیح ده که نه؟ پیسې زموږ ستاسو هدف نه دي، پیسې څه شی دي؟ دا یوه وسیله ده. په پیسو باندې موږ تاسو کولی شو چې دعوت ته دوام ورکړو، پیسو باندې کولی شو چې موږ تاسو خپل ضرورتونه پوره کړو، پیسو باندې کولی شو چې دا دعوت نور هم څنګه کوو ښې وځلو. صحیح ده. که یو ځوان هغه غواړي چې د دعوت له لارې پیسې وګټي، یوه طریقه یې دا ده چې دی یو څه وخت لپاره دعوت وکړي تر څو یو څه مشهور شي، صفحه یې ودرېږي په خپلو پښو باندې، نو د هغه نه وروسته دی اعلان کولی شي چې زه آنلاین درسونه هم ورکولی شم. صحیح ده.
که ته اقتصاد دی ویلی بل دی ویلی بل تاسو خلک تا پیژني په همغه نامه باندې. شخصیت جوړونه ډیره مهمه ده. یو څوک تا باید وپیژني چې ته آنلاین کار کې څه رقم کار کوي، ته څه شی یې که نه، ته استاد یې، ته روانشناس یې، ډاکټر یې، که ته اقتصاد پوه یې، که ته دیني عالم یې، که ته قاري یې، څه شی یې، تا باید دغه رقم شخصیت پیژندنه آیډنټیټي چې ورته وایي که نه په انګلیسي کې، تا باید خلک مشخص وپیژني چې ته دغه او په دغه ځای کې ته خلکو ته سرویس ورکړي، خدمت کوي. نو بیا چې ته یو اعلان وکړي خلک پیدا کېږي، کولی شي له خارج نه شاګردان واخلي او انشاءالله د یو 15 شپږ د 10 شاګردانو په اخیستلو سره ستا ټول مشکلات او ستونزې حلیږي. څوک چې په خارج کې دي هغوی پیسې زیاتې ورکړي نو ستا ستونزې مکمل حلیدلی شي. خو په افغانستان کې چې څوک شاګردان دي د هغوی بیا پیسې کمې دي، نو دې وجې نه انسان مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي. یوه طریقه دا ده. دویمه دا ده چې له یوټیوب نه هم یو دعوتګر کولی شي چې پیسې وګټي. خو یوټیوب چونکې افغانستان کې پښتانه بیا افغانان ډیر کم دي په یوټیوب کې، د دې وجې نه دا یو ډیر اوږدمهاله کار ده. 3 کاله 4 کاله اخلي تر څو یو دعوتګر د یوټیوب له طرفه په پښو باندې ودرېږي او حد اقل هغه دعوتي مصارفات یې ووځي. په ابتدا کې ډیره مشکله ده، که یو څومره هم تاسو کوشش وکړئ خو مشکله ده. د دې وجې نه که څوک غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي ډیره زیاته مهمه ده چې یوټیوب باید اول سم زده کړي. په دې باندې نه کېږي چې ویډیو دې جوړه کړه او وا دې چوله ستا ویډیو مخکې لاړه شي، نه، دغه په اړه باندې انشاءالله ریاض ضرور هم تاسو ته مکمل معلومات درکړي. یوټیوب کې ویډیو تر هغه وخته پورې نه ځي تر څو پورې چې تاسو مکمل د یوټیوب له قوانینو ځان نه خبر کړئ چې یوټیوب کې څنګه باید موږ چینل جوړ کړو، څنګه یې پر مخ باندې بوځو، کوم شیان ووایو او کوم شیان ونه وایو که نه، او څومره وخت اخلي. نور خلک که پنجابیان دي او که انګریزان دي او که عربان دي، هغوی چې دا څنګه چینل جوړ کړي 2 میاشتو 3 میاشتو کې مکمل په پښو باندې درېږي. خو زموږ چونکې آډینس کم دي، ډیر زیات کم دي په یوټیوب کې، نو د دې وجې نه ډیر وخت اخلي، 1 کال 2 کاله 3 کاله اخلي تر څو تاسو هلته په پښو باندې ودرېږي. له فیسبوک نه که څوک غواړي چې د ده دغه ویډیوګانې او د ده دا پیغامونه د هغه له لارې پیسې وګټي، نو دا هم یوه جنجالي او ستونزمنه مسله ده. په افغانستان کې په هیڅ وجه باندې څوک نشي کولی، خو یو کار کېدلی شي. هغه ځوانان دعوتګران چې غواړي له فیسبوک نه پیسې وګټي هغوی مجبور دي چې په خارج کې یو نفر ځان لپاره پیدا کړي. په خارج کې یو نفر با اعتماده ځان پیدا کړي، هغه ورته صفحه جوړه کړي، دی له دې نه ویډیوګانې بلې لارې نه، که وټساپ وي، ټیلیګرام وي، بلې لارې نه وي، ویډیوګانې ورته ولیږي، هغه یې له هغه ځای نه اپلوډ کړي. خاص اصول لري او ضوابط لري، په دې کې باید تاسو آنلاین دقت وکړئ او معلومات حاصل کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې له فیسبوک نه هم انشاءالله کره کره په پښو باندې ودرېږئ. نو دعوت د ټولو خبرو لنډیز دا و چې په دعوت کې ډېرو خلکو فکر دی که نه چې پیسې شته که نشته، زه په پښو باندې درېدلی شم، خود مختاره کېدلی شم که نه شم، له کومو لارو نه پیسې راځي. دغه 3 لارو نه راتللی شي، هغه هم د یو وخت په تېرېدو سره. په ابتدا کې انسان ته فرصتونه ډېر زیات کم وي، په ابتدا کې تا ته اصلا څوک اهمیت نه درکوي، خو د وخت په تېرېدو سره سبحان الله دومره ډېرې لارې سړي ته خلاصېږي چې انسان حیرانېږي. تا خلک دعوتوي، تا باندې خلک اعلانونه کوي او ستا ویډیوګانې مخکې ځي، ته یو مشهور انسان جوړېږي چې کله مشهور شوې حتی تلویزیونونه هم تا غواړي، نو ته کرا کرا په پښو باندې درېږي او مخکې ځي او دروازې راته خلاصېږي، هر رقم دروازې انسان ته خلاصېږي. په ابتدا کې خیر ته په دې پیسو په اړه باندې ډېر فکر مه کوه، په ابتدا کې ته په دې باندې فکر وکړه چې څنګه د خپل شخصیت جوړولی شي د خلکو په سترګو کې. صحیح ده که نه؟ عامې خبرې باید سړی ونه کړي، کله یو غر ولا کله بل غر، تا تخصص معلوم نه ده، کله یوې خوا نه کله نه، په دقیق ډول باندې ته باید مخکې لاړ شي تر څو خلک تا وپېژني، بیا په همغه بخش کې تا ته مراجعه کوي. که ته کلینیک ولري، که ته خپل راهنما ولري، که ته خپل مارکیټ ولري، که ته هر یو شی ولري، خو چې تا خلک وپېژني، په تا باور وکړي، کولی شي چې انشاءالله ډېر په اسانۍ سره تا ته مراجعه وکړي. صحیح ده انشاءالله. دغه یو څه معلومات او د دې ترڅنګ نور هم ډېر معلومات دي. که څوک غواړي چې زه د خپل پیغام په ډېره ښه طریقه باندې او زر تر زر خلکو ته ورسوم، نو د دې لپاره مهمه ویډیو ده. نشرات په مختلفو بڼو کېږي که نه، څوک یې په عکسونه ډیزایني پوسټر، څوک دعوت دې لارې نه کوي چې لیکنې کوي، او څوک بیا ویډیوګانې کوي. تر ټولو مؤثره لارې ویډیو ده. که تاسو تر ټولو بهترین پوسټ وکړئ که نه، دومره یو ښایسته او بهترین پوسټ، خو هغه که ډېر زیات مخکې لاړ شي، ډېر زیات مخکې لاړ شي، 2000 نفر به یې لایک کړي، 3000 نفر، کېدای شي 60,000 نفرو ته ورسي. خو که ویډیو جوړه کوي، ویډیو بیا په لکاو په میلیوناو خلکو ته رسیږي. دا ډېره جالبه ده.
نو یو ځوان دعوتګر باید دې ته زیاته توجه ورنکړي چې زه لیکنه وکړم. توجه باید اصلا زموږ فوکس څه شی وي؟ ویډیو وي. تاسو بهتره پوهیږئ افغانستان کې ډېر خلک تعلیم نه لري که نه، هغه فقط سکرولینګ کوي همداسې روان دي چې ویډیو ورته راشي که نه، ویډیو ورته راشي وایي ته ودرېږه دا څه وایي. نو په هغه وخت کې دی تا ته غوږ هم نیسي او ستا ویډیو هم ګوري، نو ستا ویډیو مخکې ځي روانه ده همداسې. او فیسبوک هم دغه رقم یو پالیسي هغه لري چې دا ستا ویډیو حتی که یو څوک ستا فالوور هم نه وي که نه، هغه ته یې مخکې کوي، هغه ته یې مخکې کوي، ریکمنډیشن ورته وایي، مخکې کوي. دغه پوسټونه چې کوم ته کوي لیکنې او یا پوسټرې جوړې یا کوم بل عکسونه اچې، نو دا دومره کش نه کوي او نه مخکې ځي، ستا پیغام ډېر وروسته پاتې کېږي. خو په ویډیو باندې انسان کولی شي چې ډېر مخکې او زر تر زره لاړ شي. کېدای شي تاسو به زموږ په ویډیوګانو کې لیدلي کله مونږ تبر راخیستی او کله مو قلم راخیستی وي، کله مو کوزه راخیستې وي. تاسو کېدای شي تاسو سوال پیدا شي تاسو ولې داسې کوئ. موږ دا د دې په خاطر کوو چې د خلکو توجه ځان ته راواړو. فیسبوک الګریزم ورته وایي دا داسې عیار شوی ده چې ته اول باید خلک ځان سره راواخلي. یا تاسو کېدای شي زموږ په ویډیو په ابتدا کې داسې منفي خبره واورئ که نه، منفي خبره واورئ دا څه کوي، دا څه وایي، اوس دا انجیل اوس کومه که نه، یو دم ټول خلک حیران شي. یو نفر راته وایي دا څنګه دی چې دا خبره وکړو، وایي زه فشار تکلیف لرم. دومره مې فشار جګ شو چې یو دم وایم چې یا الله خیر که نه. خو چې دا وروسته ویل چې نیش کوم بېرته وایي لږ را عادي شوم، کني وایي قصه خراب وه مالې دا خو الحمدلله چې څه چل نه باندې شوی که نه. نو په ابتدا کې کله مونږ داسې منفي خبره وکړو یا جالبه خبره وکړو یا ناشنا غوندې سوال وکړو، دا د دې په خاطر باندې چې خلک له ځانه سره وساتو. په ویډیو کې دا ډېره مهمه ده چې تاسو باید ابتدا کې یو څوک ځان سره راګیر کړي. صحیح ده که نه؟ په فیسبوک کې یو ته نه چې ویډیو اچوي، تا په سیر باندې په لکاو په میلیوناو خلک دي، خو ته څنګه یو څوک راګیرې دا باید په اوله کې ته کوشش وکړي. د دې ویډیو اولنۍ صحنه دې ته ګولډن مومنټ وایي، طلایي فرصت. صحیح ده؟ بالکل دا طلایي فرصت. که په اوله کې تاسو څوک ځان سره راګیر کړي او یو دقیقه نیمه دقیقه دا ویډیو ستا چا وکتله، دا په دې معنا ده چې دا ویډیو جالبه ده. فیسبوک وایي دا ویډیو جالبه ده، یوټیوب هم وایي، ټیک ټاک دا بل ده وایي دا ویډیو جالبه ده، نو بل ته یې ښیي، ریکمنډ کوي، بل ته یې هم ښیي، بل ته یې هم ښیي، بل ته په دې سره ستا ویډیو مخکې لاړه. نو ډېر خلک دا تشویش کوي چې زما فالوورز نشته دي که نه، فالوورز مې کم دي. دا قصه اوس نن سبا ختمه شوې ده. دا تخنیکي خبرې دي. د فالوورزو قصه ختمه شوې ده، اصلا دا مهم نه دي. تاسو فقط فوکس او تمرکز په ویډیو باندې کوئ چې ویډیو څنګه ده، جالبه ده او که جالبه نه ده. اول دا ته په خپله باندې ووایه چې دا ویډیو که زما مخې ته راشي زه یې ګورم او که یې نه ګورم. فالوورز کېدای شي 10,000 وي، 50,000 وي، خو ویډیو یې خلک ګوري 3 لکه 4 لکه 5 لکه. دا له کومه شو؟ زمونږ په انسټیټیوټ صفحه کې 9 لکه فالوورز دي. صحیح ده؟ خو ویډیوګانې که تاسو وګورئ ځینې ویډیوګانې 7 میلیونه خلکو لیدلي، 6 میلیونه 5 میلیونه خلکو لیدل. له کومه شو؟ فالوورز خو کم دي که نه، 9 لکه دي. له کوم ځای راغله؟ دا ویډیو ریکمنډ کېږي، فیسبوک یې خلکو ته ورښیي، حتی هغه خلکو ته ورښیي چې اصلا زموږ فالوورز نه دي. نو تاسو په دې اړه باندې اصلا تشویش مه کوئ چې زما فالوورز کم دي او دا به خلک راشي او مشهور یم. نه، تاسو فقط په محتوا باندې کوشش وکړئ چې محتوا ستاسو جالبه وي، مهمه وي. بعضې خلک دي ناست دي که نه، السلام علیکم ورحمت الله، زه تاسو ته نن په دې موضوع باندې خبرې کوم، دا ډېره مهمه ده موضوع ده، تاسو هیله کوم چې غوږ ونیسئ. نه، دا رقم نه. ته لکه څنګه چې زه تاسو ته اوس لګیا یم، کېدای شي تاسو به ویډیوګانې کې هم زه همداسې لیدلی، لکه یو ملګري ته چې لګیا یم په عادي ژبه باندې که نه شروع کوي السلام علیکم، نن انشاءالله زه تاسو ته په ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوم. دا موضوع که تاسې ما سره وګورئ، د هغې موضوع عنوان دا ده چې دعوتګران څنګه روزلی شو، څنګه یو نفر دعوتګر کېدلی شي. دا موضوع مهمه ده. تاسو دا ویډیو له ما سره انشاءالله وګورئ. ګورئ، هم ورسره لاسونه خورېږي، هم عادي خبرې دي، هم یو نفر را ځان سره ساتلی شي، نو په دې سره انشاءالله یو بهترینه نتیجه ته وینئ. دا خبرې زه تاسو ته ولې کول غواړم، دا د ویډیو خبرې، دا د دې وجې نه چې انسان کله کار کوي او نتیجه نه ویني، دا یو انسان یو وخت کې خستګي غوندي. ولې دا 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې کېږي چې زه ویډیوګانې جوړوم، څوک یې ګوري نه. صحیح ده که نه؟ نو انسان یو قسم ته څه شي، ناهیلی شي، یو قسم ته هغه شي دا وایي مایوسه شي.
نو دا خبرې ډېرې مهمې دي. دې په خاطر دي چې تاسو دا باید په اول کې په نظر ونیسئ تر څو تاسو په دې اول قدم کې مایوسه نشئ، ناهیلې نشئ، ښه نتیجه انشاءالله ووینئ. صحیح ده. یو ویډیو چې ستاسو په میاشت کې مخکې لاړ شي دا ستاسو لپاره کفایت کوي. ضرور نه ده چې هره ویډیو کې ته دومره سوچ وکړې چې دا ولې مخکې لاړه نه او څنګه نه. مهم زموږ ستاسو هدف دا ده چې خلکو ته پیغام انشاءالله ورسیږي. ځینې خلک وایي که زه مشهور شم آیا دا ښه ده او که ښه نه ده؟ شهرت ښه ده او که ښه نه؟ تاسو څه وایئ په دې؟ ښه ده. شهرت ښه ده که ښه نه ده؟ بالکل بالکل. نور بالکل. شهرت دا په خپله باندې هدف نه ده. زموږ ستاسو هدف دا نه ده چې مشهور شو. زموږ ستاسو هدف دا ده چې خپل پیغام خلکو ته ورسو. خو د شهرت له لارې، شهرت یوه بهترینه وسیله ده. ته چې مشهور نه یې ستا خبرې څوک اوري؟ نه اوري. صحیح ده که نه؟ تاسو ټول هم په یو موضوع کې خبرې وکئ او ریاض ورور به مو کړي، کیدای شي تاسو ټولو کې د ریاض ورور خبرې خلک واوري. ولې اوري؟ ځکه چې دی پیژني. زما خبرې کیدای شي ستاسو نه زما خبرې کمزوري وي، بې بنیاده وي، خو زما خبرې کیدای شي خلک واوري ځکه پیژني. نن سبا دنیا او دا خلک دا فقط مشهورو خلکو پسې روانه ده. صحیح ده که نه؟ یو نفر چې په هر بخش کې مشهوره شوی ده، حتی که په فلمونو کې ولې نه وي، خو چې مشهوره شو خلک هم دی فالو کوي هم دی ګوري. یو نفر چې په ټوله دنیا کې زیات فالوورز لري کیدای شي دغه سوچ دا توپ وهي، رونالډو کیدای شي دا به وي که نه؟ نو دا ګوره عادي خبره ده توپ وهل، خو په ټوله دنیا کې مشهوره ده. نو خلک یې خبرې هم اوري، خلک ورته ګوري هم، خلک یې پیژني هم. هغه که اوس یوه خبره وکړي که نه، فرض کړه د افغانستان په اړه یوه خبره وکړي، دا ټول افغانان یې کیدای شي واوري، ټوله دنیا به یې واوري. همداسې ده که نه؟ نو نن سبا دنیا او خلک دې پسې روان دي چې مشهور خلک څه وایي. د دې وجې نه متاسفانه چې د دنیا خطرناک خلک هم مشهورو خلکو پسې روان دي، په همغوی باندې مصرف کوي او غواړي چې له همغوی نه خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو موږ تاسو ځان مشهورو د دې په خاطر نه چې موږ ته شهرت مطلوب ده، بلکې د دې په خاطر باندې چې د شهرت له لارې کولی شو اسانۍ سره او په ښه طریقه باندې خپل هدف ته ورسیږو. تاسو پوه شوئ انشاءالله. که یو نن څوک تلویزیون ته څوک راغواړي یا د رادیو ته راغواړي که نه، نو عادي خلک راغواړي نه. یو څوک چې یو څه کار یې کړی، یو څوک یې پیژني، یو څه لاسته راوړنې ولري، یو څه مشهور وي. معمولي چې دا مشهور شي معمولي هر رقم ته آفرونه تا ته راځي، هر رقم ته آفرونه تا ته راځي. تا سره خلک رابطې ساتي، تا خلک دعوتوي، تا خلک میلمه کوي په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په نورو حتی په خارج کې که نه. په افغانستان کې دا خلک مشهور خلک کم دي، خو په خارج کې خو چې دا معمولي مشهور شوي دومره زیات آفرونه راته راځي چې اصلا به ته حیران چې دا څه حال ده په ما باندې. له هرې خوانه ستا قسمت خلاصېږي. نو موږ تاسو د دې په خاطر باندې ځانونه مشهورو چې خلک کم خبرې واوري. صحیح ده که نه؟ خلک را باندې اعتماد وکړي. تر څو چې ته مشهوره شوی نه یې که نه، تر هغه وخته پورې خلک په تا اعتماد نه کوي چې ته څوک یې. صحیح ده که نه؟ هغه خلکو چې په ما باندې 3 کاله مخکې سره کم فکر کاوه، تاسو څه فکر کوئ چې اوس به هم همغسې فکر کوي؟ 3 کاله مخکې ویلو چې زه دا عادي یو قاري ده راغلی دی، یو څه خبرې وکړه خلاص. صحیح ده که نه؟ خو نن چې هغه دا اوږد مزل یې له ما سره طی کړی ده که نه، زما یې ډېرې خبرې اورېدلي، نو هغه ته زما خبرې اعتبار لري اوس. نو که تاسو غواړئ چې ستاسو شخصیت جوړ شي، ستاسې خبرې اعتماد پیدا کړي، صحیح ده که نه؟ او ستاسې خبرې د خلکو په زړونو کې تاثیر وکړي، تاسو یو بدلون رامنځته کوي، تاسو مجبور یې چې ډېر وخت لپاره کار وکړئ، شخصیت سازي وکړئ او ډېر اوږد مزل طی کړئ. له ډېر اوږده مزل نه وروسته انشاءالله تاسو یو موقف انتخابوئ چې ستاسو خبرې دا د خلکو لپاره حجت ګرځي، دلیل ګرځي. وایي پلانکي دا خبره کړې که نه، پلانکي داسې ویلي دي. نو انشاءالله د یوې ورځې په هیله چې انشاءالله دعوتګران زیات شي او هر څوک په خپل بخش کې انشاءالله مخکې لاړ شي. هغه کې په نورو هیوادونو کې عادي یوټیوبران انجینران دي، خو سبحان الله د انجینري تر څنګه دا چې یو صحیح اسلامي فکر لري، دومره یو خدمتونه یې کړي دي چې خلک ورباندې ویاړي.
تاسو چې مخکې ځئ ان شاء الله د نورو خلکو ویډیوګانې ګورئ، د نورو خلکو خدمتونه ګورئ، په دې سره تاسې ذهن ورځ تر بلې خلاصیږي او ان شاء الله یو ځای ته رسیږئ چې ډېر زیات ترقي کوئ او هر اړخیزې لاسته راوړنې به ان شاء الله ولرئ.